وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب جوائز الوفد وبالسند المتصل منا الى امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الاحولي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يوم الخميس وما يوم الخبيث ثم بكى حتى حضب دمعه الحصباء فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه يوم الخميس وقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه. واوصى عند موته بثلاث اخرج المشركين من جزيره العرب واجيز الوفد بنحو ما كنت اجيزهم. ونسيت الثالثة قال أبو عبد الله وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن وقال يعقوب والعرج أول تهامة. باب په بیان د جوایزو د وفد کې د جهادو سلسله کې کله دام راځي چې د دوو مخالفو ګوندونو په منځ کې ملاقاتونه هم راځي. وفد نماینده د قوم ته ویل کېږي. اوس کله د کفارو د طرف نه د نماینده په شکل باندې یو وفد د مسلمانانو امیر ته راشي د څه معاهدې دپاره یا د یو څه غرض دپاره د دغه وافدینو سره څه کول پکار دي. دلته درس ته د حسن معاملې نیک اخلاقي چې د دغه نیک اخلاقي په برکت دوی متاثره شي د هغه نورو دپاره هم د عین وګرځي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به چې د مشرکینو وفد څوک راغله میلمستیا به یې ورته کړه او څه تحفه به یې ورکوله. که یې موږ تاسې هغه ووت حدیث مبارک د بخاري شریف د تنوخي قصه په یاد وي. هرقل د طرف نه راغلی و چې نبی علیه السلام هلته ورته عذر وویلی چې زه مسافر یم کنې ما به د تا قدرداني کړې وه خو یو انصاري وویلی زه به مړی ورکم. حضرت عثمان ویلی زه به کالي ورکم. نو حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه نمایندگانو سره حسن سلوک کوه. دا حسن سلوک یو تعلیف ده او تعلیف په باب د تبلیغ کې یو مهم رول لوبوي چې څومره خلک دعوت ته دعوت ورکوي چې په دعوت کې نرمي وشي د خلکو زړونه رااوړي. نو نبی علیه السلام وفودو ته جایزه او بدله به ورکوله. په اخر عمر کې چې مریض و دغه حدیث مبارک او د ټولو جزیاتو سره چې لیکل په خلافت خبره که تاسو په یاد چې ډېر اوږد بحث موږ تاسو په کړی و. په هغه کې یو خبره کې دا وه چې د وفودو سره به ښه سلوک کوئ. خو بله خبر په دغه وصیتو مبارکو کې ان حضرت صلی الله علیه وسلم چې وکړ درې وصیتونه. یو یې دا مو ویلی چې مشرکین به د جزیرة العرب نه باسئ. اول د مشرکینو نه څوک مراد دي. دوم د جزیرة العرب نه کومه منطقه مراد ده. دریم په ایستلو کې حکمت شی ده. وایي د مشرکینو نه ټول کفار مراد دي. یهود دي که نصارا دي. د خلکو په اصطلاح باندې خو اهل کتاب ورته ویلی کېږي هغو ته خو په واقع کې دوی مشرکین دي. څوک عزیر علیه السلام د الله سره شریک څوک حضرت عیسی علیه السلام د الله تعالی سره شریک بولي. نو ځکه په یو قول کې وایي د یهودو د نصاراو قول راغلی ده چې تاسې به یهودو نصارا باسئ. تصریح د یهودو د نصاراو. نو لحاظه دا مشرکین په عامه معنا مراد ده کافران چې یهود دي که نصارا دي که هغه څوک دي چې د بتانو عبادت کوي چې په مشهوره اصطلاح مشرکین ورته وي دا به د جزیرة العرب نه باسئ. دومه خبر دغه حکم کې حکمت څه ده چې د مشرکین به د جزیرة العرب نه باسئ. وای حکمت خپل پیغمبر علیه السلام په بل ځای کې حدیث کې ذکر کړی د دې لپاره چې په مرکز د مسلمانانو کې دوه دینه باید نشي سره جمع. حجاز جزیرة العرب د ټولې دنیا لپاره د اسلام په حیثیت د مرکز حیثیت لري. په دغه کې باید کفار پاتې نشي. د مسلمانانو کوم قوي مرکز د ټولې دنیا چې ده تر صدیق حضرت علی کرم الله وجهه بلکې د حضرت معاویه صاحب تر دوره پورې د ټولې دنیا خلافت چیرې و. بلکې عمر ابن عبدالعزیز پورې چیرې و. بلکې بنو امیه او بنو عباسیه پورې چیرې و. نو هغه مرکز د مسلمانانو ده. په مرکز کې باید دوم فریق ته اجازه ورنکړی شي چې شان او شوکت د اسلام غالبي په خلکو باندې. حکمت وایي دا ده. ضمناً په دغه پورې بله خبر چې مشرکین وباسي د جزیرة العرب نه
مشرکینو راتګ دغسې حرم ته د جوماتو مثلا نن چیرې شته؟ د مشرکینو خبره په جوماتو کې چې جومات ته اجازه شته ورته که نشته چیرې ده؟ دغه سبق هم کتلی چې دا اوس یې ویایي دغه هم کتلی په دغه کې دغه مسله نه ده نو خو ماماګانو کتاب نه ګورئ ما درته نه ویلې چې کال تر اخره به کتاب ګورو په دې مسله باندې چې اوس دغه مشرکین وباسئ حکم خو وشو خو دغه مشرکین اوس بیرته حرم ته راتلی شي که نه او جماعتو ته راتلی شي که نه د جماعتو ته داخلېدی شي که نه نو په دې کې اختلاف د مذاهب حضرت امام مالک رحمه الله دا حکم عام بولی مشرکین نه مسجد حرم ته نه نورو جماعتو ته د دنیا داخلېدی شي ولې آیات مبارکه د انما المشرکون نجس دوم حدیث مبارک ده حضرت نبی علیه الصلاة والسلام زه جنوب او حائزې ته اجازه نه کم چې جومات ته ننوځي ګورې دا مشرک هغه بې اودسه خو په غټ اوداسه باندې حیض او د جنابت په حال زه د هغو ته جواز اجازه نه کم نو دوی وی چې حکم عام ده حج بغیر د حج حرم شریف نور جماعتونه د ټولو نه منع دي امام شافعي رحمه الله مشرکین خو عام اخلي یهودي نصارا دي نور مشرکین دي دا خو عامه خو حکم مختص بولی په مسجد حرم پورې نور دنیا جماعتو ته داخلېدی شي خو په مسجد حرم ته نشي داخلېدی انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا تخصیص د مسجد حرام هم په دغه آیات کې راغلی ده نو دوی وی چې مشرکین نه خو مراد عام کفار مراد دي لہذا ټول کفار منع دي خود مسجد حرم نه دا مدخول به بیا خاص بولی چې یو مسجد حرم د نور دنیا جماعتو ته دا داخلېدی شي د طرفینو د امام صاحب او د امام احمد صاحب مبارک دیغه رایه دا ده چې مشرکین جماعتو ته حرم شریف ته داخلېدی شي جماعت ته نورو جماعتو ته هم داخلېدی شي حرم شریف ته هم داخلېدی شي دا چې امام مالک صاحب چې مشرکون نجس دي امام شافعي صاحب خو په دغه علت کې ورسره شریک ده هغه بیا صرف د حرم تخصیص کوي نو دیونه جواب دا د دواړو نه جواب ده موږ وی چې الله تعالی چې ویل دي د مشرکینو په باب کې چې انما المشرکون نجسون د نجاست نه نجاست عقدي مراد ده دې عقیده پلیته ده ظاهرا خو نجاست نه ده دوم منع چې راغلی ده چې حرم ته به نه راځي هغه به په دوو طریقو منع ده یو ده چې په پخواني دستور حجونه کوي دوی به لوڅ لغړ طوافونه کول په بیت الله شریفه باندې حجونه یې کول خو په یغ دستور یې کول ممانعت د یغ دستور نه چې دغه لوڅ لغړ حرم شریف ته به بیا نه راځي دوم منع چې شوی د تسلط په حیثیت باندې چې په حاکمیت په عنوان راځي جماعت باندې قبضه دی کوي دا به نه وي ولې نفس دا اجازه ولې ده چې مشرک جماعت ته حرم شریف ته داخلېدی شي بیا که یهودی وي که نصرانی وي داخلېدی شي خو چې د حج دپاره په زاړه دستور نه وي او په حاکمانه توګه باندې نه وي ولې ځکه حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وخت کې وفد راغی هغه خلک په اسلام مشرف نه و پیغمبر علیه السلام په جماعت کې خیمه ورته وویله دوی چې جماعت ته د خیمې ته راتله صحابه وه د خپل ځان د پویي په خاطر باندې عرض وکړه چې دا خو نجس دی خو ولې قرآن آیات خو دوی اورېدلی وي انما المشرکون نجسون نو ته جماعت کې څنګه دوی ته حکمت باندې ځان پوی کوي ګورې اعتراض نه کوي په پیغمبر علیه السلام ځان پویي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې
د دې نجاست په مځکه نه لویږي، د دې نجاست د دې په نفس پورې ده. دوی پوه کړه چې عقیدې نجاست هغه آیات کې مراد ده. ظاهره نجاست خو په بدن نشته چې جماعت کړي چې د جماعت نه منې شي. د دې نجاست هغه د دې په نفس پورې ده. د دې نجاست نه څه شی په مځکه باندې لویږي نه. او دا چې حاکمانه شوکه بنوي، بل حدیث مبارک کې راځي چې مشرکین به حرم ته نه داخليږي الا غلام څوک وي؟ کافر وي که مسلمان وي؟ الا غلام یا اهل ذمه لحاجتين، که د یو حاجت په بنیاد باندې هغه راځي داخليږي بیا داخليدای شي. موږ تاسو نو ویلې حضرت پیغمبر علیه السلام مجاهدین لګلي او په یو طرف باندې چې یو ته په مخه حضرت سمامه ورغی، هغه راوست بندي او په جماعت کې 3 ورځې په مټه پورې تړلی. چیرې؟ اننه په جماعت کې. پس د 3 ورځې په اسلام باندې بیا مشرف شو، چې د خلاص کو هغه په اسلام باندې مشرف شو. نو لہذا دی وی چې جماعت ته داخليدای شي، خو په هغه دستور سابقه د حج چې د لوس بلغړ توافونه کول نشي داخليدای، یا حاکمانه شکل که حرام ته د عذر په بنیاد باندې د یو کار په بنیاد د یو حاجت لپاره راځي، خو په اعزاز نه. مکه معظمه ته چې سړی لاړ شي، خو هلته خو امام شافعي صاحب مسلک او امام مالک صاحب مسلک ډیر دي، هغه خو یې چې نشي راتلی د جدید طرف نه چې راځي چې مکه معظمه د حرم حدود چې شروع کیږي، حرم خو په بعضې طرفو 14 میله، بعضې کې 15 میله، بعضې کې کمه، بعضې زیاته، هلته بیا 2 ملیار لکه دلته چې بایپاس ورته ویي د مکه معظمه د حرم د حدودو نه هلته لیکلی دا عنوان دا لیکلی هذا طریق غیر مسلم، داسې خوند کوي چې کافر به په ده خوا نور مخته نه ځي. هذا طریق غیر مسلم، دا د کفارو لار دغه ده، او به په دغه لار تاویږي، ان به مکه معظمه ته نه ور داخلېږي. نن سبا ځان ته خبره ده چې په اعزاز ورځي، هغه د وخت دستور نقشه بدله شوه. کني مسلک دا د امام شافعي صاحب دغه، د امام مالک صاحب دغه، چې ټول جماعتو ته او حرم شریف ته خو د امام شافعي صاحب په مسلک هم نشي تللی، د حرم حدودو ته بالکل نشي داخلېدی. موږ یې د حاجت په بنیاد، د ضرورت په بنیاد داخلېدی شي، خو حاکمانه توګه باندې نشي داخلېدی. د نبی علیه السلام په وخت کې اهل ذمه موجود و که نه و موجود؟ چیرې اوسېده؟ دغه مکه معظمه کې اوسېده. نو یو یې دا ولیکل چې تاسې به مشرکین د جزیرة العرب نه باسئ. د صدیق اکبر رضی الله عنه په دور کې دا کار ونه شو. ولې؟ هلته حالات هنګامي شوه، خلک مرتد شوه، قسم مشکلات جوړ شوه، او موده د خلافت کمه وه. خو لوی کار د دا وکړه چې حالات د خدمت لپاره برابر کړه. په مرتدینو کې کال چې پوره کېدو ژوندی څوک نشو پاتې، یا بیرته اسلام قبول کړه یا یې مردار کړه. نو ځکه حضرت عمر صاحب ته موقع بیا راغله د خدمت. او مخکې موږ تاسو ویلي و چې حضرت عمر صاحب هم چې حضرت عبدالله ابن عمر خیبر ته تللی و، بیا یې شپه کې یغو د بام نه واچو، لاسونه پښې وخته، بیا د هغه نه بعد ځای ته دی پسې واخیسته. اوس د جزیرة العرب نه پیغمبر علیه السلام ویلي و، حضرت عمر صاحب پسې واخیسته. جزیرة العرب دا کوم ځای؟ اخر کې اوس دغه ځای تشریح کوي، جزیرة العرب دا کوم ځای؟ نو دی وی چې مکه معظمه، مدینه منوره، یمامه، یمن، دغه ته جزیرة العرب ویل کېږي. خو دغه هم یاد لرئ چې حضرت عمر صاحب چې ایستلی دي د یمن نه یې نه دي ایستلي، د مکې معظمې او مدینې منورې نه ایستلي دي. اگر که وایي هغه هم په جزیرة العرب کې داخل دي، خو ایستل شوي چې دي د حرمین شریفینو د حدودو نه اصل مرکزیت خو په دغه ځای کې ده، د دغه ځای نه ایستل شوي دي. اوس دغه بقعې مبارکې ته جزیره ولې ویایي؟ جزیره خو اصلي د دریا په مابین کې یو وچ ځای چې وي، هغه ته جزیره ویایي. د مکه معظمه، مدینه منوره، یمامه او یمن دغه مجموعې ته جزیره ویایي. ولې؟ وایي ځکه په نقشه د جغرافیایي حیثیت باندې دغه واقع دي د دریابو په مابین کې. یو طرف ته بحر فارس ده، بل طرف ته بحر قلزم ده، بل طرف ته بحر روم ده، بل طرف ته فرات او دجله د عراق دي. دنیا په نقشه کې دوی د اوبو په مابین کې راغلي دي.
نو ځکه دوی ته لکه د یوه دریا په منځ کې چې کوم وچ ځای هغه ته جزیره ویلی کېږي دغه ټول ملکونه دا ځایونه په مجموعه کې دا د اوبو په مابین کې دي نو په هغه اصطلاح باندې دغه ته جزیره ویلی کېږي دا جزیرة العرب دا د اسلام د نقشې د نګاه نه مرکز ده نو نبی علیه السلام حکم کړی ده چې په دغه ځای کې باید لکه موږ تاسې فقها شریف ووایي چې اوس دغه اهل ذمه چې دی موږ تاسې په دغه ملکو کې باید په بازارو کې دوی ته د دوی د شعایرو اجازه ونه کړی شي په کلیو کې کوي دی خو بازار مرکزي حیثیت لري په هر ځای کې هغه بازار په یو ځای کې باید غیر مسلم ته د دوی د شعایرو اجازه ونه شي صلیب ملیب دغه دلته خو سلامونه ورته کوو خدای هم دې په حال رحم وکړي هغه ته به نه ښکاره کوي چې په ښار کې د کفارو مرکز معلوم وي چې دغه د دې پلان کې خیله ده مرکزیت کې به دوی ته تقرر نه ورکول کېږي باب التجمل للوفود وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر رضي الله عنه حلة استبرق تباع في السوق فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له فلبث ما شاء الله ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر رضي الله عنه حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك. دا نور حدیث مبارک هم ویلی ده صرف د عنوان خبره دا چې وفود راځي د هغو خو به هم قدرداني کوي خو دا د مسلمانانو مشر چې د دوی سره ملاقات کوي د دغه دپاره هم خصوصي اهتمام د تزین ده چې هیئت به روغ برابروي صفایي د ځان د کالیو په داسې حال کې به د هغو سره ملاقات کوي ولې وایي د مسلمانانو امیران چې دوی په خوبصورتي حال کې وویني نو دوی تر متاثره کیږي دا اسلام باندې چې خلک پسخند وایي ځکه چې اسلام د غریبي شی دوی ته په نظر ورځي د ترقي خلاف په نظر ورځي لکه نن پروپاګانډه دغه کوي د دغې وجې نه موږ ته موږ کتابونه وایي چې علما د وخت هغه ښه قدرمنه جامه اغوندي حرامه نه حضرت عمر فاروق ورېښمینه چوپانه راوړه پیغمبر علیه السلام ته چې د وفودو دپاره به ته اغوندې دا واخله نبي علیه السلام ورته ویلې دا به هغه څوک اغوندي چې د آخرت کې د ورېښمینې جامې برخې بیا نه وي ورېښمینه نه چا ناروا ده خو ښه جامه به د وخت اغوندي چې خلک د علم ته په سپک نظر باندې ونه ګوري دا نه معنی چې نو د غریبي حال ناروا ده کله سره له وسه چې د ملنګۍ غوندې کیفیت برابروي تواضعا روا ده دغه خو مانعت نشته خو خبر په دې کې ده چې د تمې په نیت باندې چې زوړ څادر اغوندم زوړ پټکی چې خلک به ذاتي کومکونه را سره کوي هیئت برای چنده او مدرسه برای چنده او جماعت برای چنده باید ونه شي ښه واغونده ښه خورا خو د خدای ښه عبادت ادا کوه نو دا روا ده هلته خصوصا یو اهتمام ده چې مشران د مسلمانانو د عزت د وقار په لباس کې چې کفار د هغه نه متاثره شي اسلام طرف ته زړه راواوړي باب كيف يعرض الاسلام على الصبي به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اخبره ان عمر انطلق في رهط من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلمون فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب قال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبرت لك خبيئا قال ابن صياد هو الدخ قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد وقد ركب
قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن في أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب رضي الله عنه يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد حتى إذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صافه اسمه فثار ابن صياد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا. وقال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه لقد أنذره نوح عليه السلام قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور. دا حدیث مبارک د ټولو جزئیات سره مخکې موږ تاسو ویلې و خو فرق په دغه ځای کې ده. کتاب الجنائز کې چې دغه حدیث ذکر کېدو هلته عنوان په حل سره مصدر و. باب هل يعرض الاسلام على الصبي؟ آیا اسلام الګ ته عرض کېږي؟ یو کې په دغه کې پوښتنه وه چې د الګ اسلام قبلیږي که نه قبلیږي. اصل مطلب هلته و. هلته دا تحقیق وشو چې د الګ اسلام قبلیږي. اوس نو کیفیت ذکر کوي نو ښه نو څنګه دعوت به ورکوې چې قبلیږي نو څنګه دعوت به ورکوې. فرق د دغه باب و دغه باب په دغه ځای کې ده. اوس ضمناً په دغه کې دا خبره وکړو د کنکي اسلام قبلیږي که نه. امام شافعي صاحب ویل چې نه قبلیږي چې بالغ نه وي د هغه اسلام نه قبلیږي. ولې د ده اسلام طبعي ده. کنکی الګ تابع د خیر د ابوینو د پلار مسلمان یا مور مسلمان نو دی په طبع د هغو مسلمان بلل کېږي. نو اصلي او طبعي دواړه په یو شي کې نشي جمع کېدی چې هم د اصلي ایمان په دې کې راشي او هم طبعي د په دې کې راشي. د اسلام طبعي ده یو. دوم دلیل دا وی چې د الګ په اسلام راوړلو کې کله هغه ته ضرر وي. ولې پلار کافر ده تا الګ ته دعوت د اسلام ورکو هغه خو کنکی د متاثره کېږي اسلام قبول کو پلار مړ شو بیا د زوی میراث ته وړی شي دغه د دپاره ضرر شو. نو ځکه دی وی چې د کنکي اسلام نه قبلیږي. اما احناف دا وی چې اسلام د کنکي قبلیږي. حضرت علي کرم الله وجهه قبل البلوغ اسلام راوړی او که نه و راوړی. او دا چې ته وی چې طبعي اسلام ده دا خو په یو صورت کې که اصلي نه وي چې اصالتاً اسلام د قبلیږي چې راشي بیا خو تابع د ابوینو نه بلل کېږي. دا چې ته وی چې ضرر دی د دپاره موږ ورته دا ضرر عاجل ده د دنیا ضرر ده او اسلام د ده دپاره خیر ده د دائمي زندگی دپاره چې جنت ده. اوس نو د تحمل د شر قلیل د خیر کثیر دپاره کېدی شي ظاهر د اسلام د میراث نه محروم شي دا ضرر به ده ته پیدا شي خو ابدي زندگی به برابره شي. که اسلام نه کې قبول په طبع د پلار په دغه کنکیتوب کې مړ شو نو ځای به بیا جهنم دی امیش دپاره. نو د کنکي اسلام قبلی شانورشاه کشمیري صاحب د امام شافعي صاحب د مذهب په نقل کې ماته یو نوع تعجب پیدا کېده چې امام شافعي صاحب د کنکي اسلام نه قبلیږي. هلته ټول ملت دا معنی چې د حضرت علي صاحب ایمان په اسلام راوړل په کنکیتوب کې و. دا ټول مني. هلته بیا دا وی چې د کنکي اسلام نه قبلیږي. دا خبر دی څنګه کوي. وروسته مې یو ځای پیدا کړ. هغه ځای کې مې دا مسله پیدا کړه چې دا د کنکي او نه کنکي تفریقه د غزوه د خندق نه بعد شروع شوه. د غزوه د خندق نه بعد د کنکي ایمان قبلېدو اعمال قبلېده خو وروسته تفریقه چې راغلې ده د کنکي او نه کنکي په باب کې د غزوه د خندق نه وایي ما ذاتي زړه تسکین وکړو چې د امام شافعي صاحب غوندې غټ سړي چې خبره کړې په دغه فرق باندې کړې خو هغه فرق هم په واقع کې په جهاد کې ده په اسلام کې نه ده. غیر بالغ په جهاد مکلف ده چې تلو به نبی علیه السلام منې کوه که نه. ولې جهاد جسمانی قوت غواړي. جهاد جسمانی قوت غواړي او اسلام عقل و تمیز غواړي. اسلام عقل و تمیز غواړي. صبي ممیز موږ تاسې په تحمل د روایتو کې هغه تا بابونه چې ذکر کړي وو اته اقسام په هغه کې مې ویلي د صبي ممیز حتی د حضرت محمود ابن ربیع
چې نبی علیه الصلاة والسلام د خپل خولې مبارکې اوبه ماته راوشنلې که تاسې په یاد وي په څو کلنۍ کې و 15 کلنۍ کې دا حال لیدلی و بعد البلوغ بیا بیان وکړه تحمل قبل البلوغ ادا بعد البلوغ خصوبی ممیز و ممیز د 15 کلو حال هم روایت هغه د معتبر شو نو ته روایت قبلیږي اسلام قبلیږي او جهاد چې هغه جسمانی طاقت هم غواړي او کنکای هغه د بنیان په لحاظ باندې کمزوری ده بیا د مجاهدینو بدنامي پکې راځي هلک به ورپاتې وي دی ته نور ناجایز اعمال به هغه ورسره کوي د دغې وجې نه کنکې ته اجازه په جهاد کې نشته باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود اسلموا تسلموا قاله المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه باب اذا اسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وارضون فهي لهم وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اين تنزل غدا في حجته قال وهل ترك لنا عقيل المنزل ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم وقال الزهري والخيف والوادي وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم فان دعوة المظلوم مستجابة وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة واياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان فانهما ان تهلك ماشيتهما يرجعان الى زرع ونخل وإن رب السليمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني بباب بيته فيقول يا أمير المؤمنين فتاركهما لا أبا لك فالماء والكلاء أيسر علي من الذهب والورق وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي يحمل عليه في سبيل الله ما حملت عليهم من بلادهم شبرا. در کفر کې بعضی خلک اسلام راوړي بیا وروسته مجاهدین په غدار حرب باندې حمله وکړي هغه ځای فتح کړي د کافر په مال کې خو خبره نه ده هغه مسلمان مال څرنګه دا غنیمت کیږي کنه چا په دار حرب کې اسلام راوړی اسلام خو معتبر ده په دغه اسلام د دې ځان مال اولاد ټول معصوم دي کنه خبر په دغه ځای کې ده د امام مالک صاحب دغه رایه ده چې نه مال معصوم ده نه کنکای اولاد معصوم ده صرف ځان معصوم ده ایمان چې راوړی د ایمان معتبر ده مال هم د دار تابع ده کنکای اولاد هم د دار تابع ده لہذا مجاهدینو چې دا ځای وینیو لکه نور ملک چې غنیمت ته د دغه کافر اموال منقوله او غیر منقوله هغه هم ټول غنیمت دي د کنکي الک د دغه کافر مسلمان چې په دار حرب کې مسلمان ده کنکای اولاد دغه نه غلامان جوړیږي دم د مجاهدینو په غنیمت کې دي امام شافعي سے بیا دا وی چې څړي چې اسلام راوړ ځان مال اولاد ټول معصوم شو بیا منقول وی که غیر منقول دا بیا عکس دی غدا عام کمزکی دی کرمی دی که اولادونه دی ټول معصوم شو بیا څو کار پیغه باندې نشي لرلای په داسې احادیثو دلیل نسی لکه دلته حضرت پیغمبر علیه السلام پرون موږ تاسو ویلې د ده نیکه چې مړ شو جایداد پاتې شو ابو طالب ته ابو طالب 4 زمن و په 4 زمنو کې 2 ایمان راوړی 2 نه راوړی هغه یو بیا وروسته هغه مسلمان شوی یو طالب په کفر کې تللی ده عقل وروسته خو ایمان راوړی حضرت جعفر او حضرت علی چې د متقدمینو په اسلام د جملې نه دي د ابو طالب په مرګ کې دوی مسلمان وو میراث دی نه تر یې وړ اما عقل یې وړ خو اوس خبر په دغه کې ده چې وروسته عقل اسلام راوړ هلته په مکه معظمه کې هجرت نه مخکې بیا یې هغه جایدادونه چې په میراث ورپاتې وو خرڅ یې کړه و چې کله مسلمانانو نبی علیه السلام لاړه هلته په پاتې د مکې کې چا ورته ویلي په کوم ځای کې اړه تا په کوم کور کې په کوم ځای کې ده ورته ویلي موږ کور عقل کله پرېښي دي خو ټولې خرڅ کړي دي په ابو سفیان باندې د عقیل د اسلام راوړلو نه بعد د هغه تصرفات یې صحیح کړه چې ده خرڅ کړي دي صحیح کړه ځکه چې د ملک ده
چې تصرفات رد نه کړه ملکیت نه رد کېږي نو د غنیمت حکم نه پکې راځي هغه د ملک ده او اوم کورونه مځکې اوم کورونه او مځکې نو دې خبر عام اخلي احناف په مابین کې تفریقه کوي احناف چې په دار د حرب کې چې کوم خلکو اسلام راوړ دی معصوم اموال منقوله معصوم اولاد معصوم اولاد غیر منقوله نه یعنی په پښتو تعبیر یو مځکې دکانونه دي یو نقدي وسایل دي مالونه یا روپۍ دی معصوم شو دا مال منقول چې یو ځای نه بل ځای ته نقل کېږي عام د ده تابع بلل کېږي دا معصوم شو کنکای اولاد د ده تابع بلل کېږي دا معصوم شو خو مځکې د نورو مځکو حکم لري دار د اسلام ورته ویل کېږي که دار حرب دار خو د حرب ورته ویل کېږي دا د مځکه خو په دار حرب کې ده نو هغه چې د مجاهدینو په غنیمت کې راځي مځکې په غنیمت کې راځي خدای اولاد او اموال منقوله دا نه راځي ولې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې وروسته خبره کوي اخو د دې په ملک ده اوس دغه د امام شافعي صاحب نه جواب چې حضرت عاقل چې الته تصرفات کړي وو خو نبی علیه السلام خو هغه تصرفات ناپیس کړه دار مځکې وې کورونه وو خو د غنیمت حیثیت خو یې ورنه کړه نو وایي یا د دې په خاطر نبی علیه السلام د تصرفات رد نه کړه د قرابت لحاظ یې وکړه یا د تالیف دپاره چې الفت پیدا شي د دین سره د ده په لحاظ باندې هغه د تصرفات بیرته رد نه کړه او په ابتدا د اسلام کې د تالیف دپاره ډېر امور کېده د تالیف دپاره ډېر امور کېده بل امام شافعي صاحب چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل دور کې په مدینه منوره کې ربضه حما مقرر کړه 40,000 آسان او اوښان حضرت عمر د بیت المال ساتل 40,000 دغه حما مخکې موږ تاسې په مسلم او بخاري کې د حما مسله ویلې ده چې جایز ده کنه نور ظالمان خو د ځان دپاره شخصي حما وکړي روا خو نه ده چې پاچا د وخت هغه د ځان دپاره شخصي حما چې د ما آس په پکې تري بل څوک په نه پکې تري روا نه ده خو د مصلحت په بنیاد باندې حضرت عمر صاحب چې 40,000 آسان او اوښان دپاره بیا چیرې ځای پیدا کوو او ربضه ډیر ښه ځای و حضرت نبی علیه السلام هم خوښ کړی و خو ماران یې ډیر درلود نبی علیه السلام ویل که ماران نه وای پکې د استوګنې ځای ده چې دلته سړی پکې کور جوړ کړی وای اوس دغه ربضه کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل خادم حضرت هنی ته ویایي چې د یو ځای چوکیدار مقرر کړی و ګوره که دغه چراګاه ته د ربضې خو غټه علاقه ده د کنکۍ رمې چښتن سریمه غنیمه تر 40 پسو پورې چې رسیږي کم او تر 40 پورې که دغه چا دروسته یغو ته اجازه کپ کې پیای دي خو د حضرت عبدالرحمن ابن عوف د حضرت عثمان هغه مالونه د نه درځي ولې که دیغه کم مال چښتنانو مال په بل ځای کې واښه نه وي د لوږې نه مړ شي نو کډې برابر کې ما ته به زمانو دا نارې ووایي چې امیر المؤمنین د ما سره کومک وکړه د بیت المال نه موږ د کور د گزارې بندوبست څوک چې نشته اوس نو زه به د بیت المال نه بیا شی ورکوم که به نه ورکوم نو چې به ورکوم خو بیت المال کې خو په هغه وخت کې روپۍ خو سره زر سپین زر ښه دي که هغه اوبه واښه ښه دي اما حضرت عبدالرحمن ابن عوف حضرت عثمان ذی نورین د دغه مال منع شرعي نشته چې د هغه به منع کوي خو که ته یې منع کړي بالفرض که مړه شي دومره مشکل نه جوړېږي ولې دی باغونه هم لري وسایل یې شته په دغه کې یو بلې خبرې ته یو عجبه نکته راغله دا چې حکومت د وخت د بیت المال ذمهوار ده دی به د خلکو ضروریاتو ته ګوري نن سبا خو خبرې په لحاظ باندې دي چې حکومت ته چا راغی د حکومت پندونه چاته ورکول کیږي چې د خانانو حکومت راغی پندونه به خانانو ته ورکوي که د ملایانو حکومت راغی ملایانو ته به ورکوي لحاظ شو که ضرورت شو خو لحاظ شو کنه خبره دا ده چې ضرورت به وي یو سړی د په کور کې سرپرست نه لري کونډې دي یتیمان دي په کور کې د کور ګزاره نشته حکومت د وخت مکلف په دغه ده چې دغه ضرورت په مخته کوي
نه داسې چې دا نشناخته ده یا دا مولي صاحب ده یا دا پیر صاحب ده یا دا حاجي صاحب ده یا دا پلانکی صاحب ده. دا پلانکی صاحب به نه مخته کوي، ذمهواري هغه ده چې هغه به مخته کوي. نو حضرت عمر صاحب د حضرت عثمان صاحب د حضرت عبدالرحمن ابن عوف صاحب سره خو څه عناد نه درلود، خو تر دغه نه هغه نور محتاجان وبلل چې هغه ته به اجازه خامخا کې کدی که فرصت و ځای و مشکل نه جوړېده که ور چې ور دې شي، که نه یې که من یې کیم دومره ضرر نه پیدا کېږي ځکه ضرورت یې د بلې خوا نه پوره کېږي. او بیا په آخر کې څه ورته وایي؟ او په آخر کې دا ورته وایي چې دغه خلک حق هم لري، ځکه دوی خیال دا ده چې ما په دوی ظلم کړی، دوی خیال دا ده چې ما په دوی ظلم کړی. ولې دوی په دغه مځکو باندې جنګېدلي دي د جاهلیت په دور کې، بیا اسلام راوړی ده په دغه مځکه باندې، یعنې سره له دې نه چې دا مځکه دوی په ملک کې وای اسلام یې راوړی. که دغه شی نه وای نو ما به حما یو لویشتم نه وکړی چې ضرورت ده. نو امام شافعي صاحب یې ګوره اسلام یې راوړی ور پرېښوه، ظلم یې بولي چې دا ظلم ده. موږ وایو چې د امام شافعي صاحب مسلک خو دا ده چې مدینه منوره په صلح فتح شوې ده. د په مسلک چې په صلح باندې کوم ځای پاته شي حالت هم اتفاقي ده چې هغه مالونه د کفارو په ملکیت کې ورپاتې کېږي، که منقوله وي که غیر منقوله وي. دی خو چې په صلح باندې اما چې زور خبره ده، د موږ خبره په زور ده. او دوم جواب دا ده حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مدینه منورې زاده الله شرفن ته هجرت کوه، مخکې د مخکې نه خلک په خپله مینه مسلمان شوه که نه شوه، خو عقبه کې چې بیعتونه وشوه. مدینه منوره دار د اسلام چې پیغمبر علیه السلام ورتلو تیار مسلمان و. موږ خبره خو په دغه کې نه ده چې ټول قوم مسلمان شوی وي، خبره هم په یغ ځای کې ده چې په دار حرب کې یو کور دوه کوره مسلمان شوي. اوس نو دا د یو کور او دوه کوره مځکې جایدادونه دا د دار تابع دي، او که ته ورتلې حمله دې په یو ځای اراده وه، خو تا د حملې نه مخکې هغه قوم ټول مسلمان شو، غلامان ته جوړوی شي، بندیان کوی شي، جزیه په مقرروی شي، مال غنیمت کوی شي، خو مسلمان شو، تا د ورتګ نه مخکې هغه مسلمان شو. دا خو یغه جواب دا ده. باب كتابة الإمام للناس. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لمن تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل فقلنا نخاف ونحن 1500 فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم 500 وقال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال ارجع فحج مع امرأتك. مردم شماری د ملک ټول افراد لیکل احصایه مردم شماری، بعضی خلک وی چې دا نه ده مناسب، ځکه په بعضو روایتو کې چې شمیر سبب د بېبرکتۍ ګرځي، نو دوی په د انسانانو شمیر هم په دغه کې راولي چې سبب د بېبرکتۍ ګرځي، نه دی شمیر. امام بخاري دلته باب ثابتوي چې نه شرعاً د دغه ثبوت شته. حضرت نبی علیه السلام ویل تاسې ولیکئ دا کلمه ګوی چې څو کسان دي. روایتو کې خو 1.5 په بل روایت کې 600 نه تر 700 پورې خبره راغله، دا به ځان ته خبره وکړو، خو لیکل راغله. بل طرف ته چې سړي ویلې چې د ما نوم په پلانکی ځای ډله کې لیکل شوی ده، او ښځه مې حج ته روانه ده، نبي علیه السلام ورته ویل جهاد پرېږده ورشه د حج سره، لیکل راغله، ثبوت د لیکلو راغی، او د لیکلو کې ډېرې ګټې دي. یو خو وایي دغه امیر د مسلمانانو چې د ملک ټول افراد ولیکي، نو مجبور و غیر مجبور به ذاتي ورته معلوم شي، کور به ورته معلوم وي پلانکی، ځکه چې لیکي خو لیکه سره آمدن او مدرک خو به د مسره لیکل کېږي، مسکین ده که موړ ده دا د رقم لګېږي. بل د خپل ملک اخراجات آمدن د دغه حساب ورته معلومي چې اوس دغه ملک ته د دغه ملک څومره شیانو ته ضرورت ده، زه باید څومره شیانو کوشش وکړم. او د جهاد په سفر کې مخکې خصوصا ویلي وو چې د زخمی توپ حال به هم درته معلوم شي، د بندي توپ حال به هم درته معلوم شي، د شهید توپ حال به هم درته معلوم شي. دومره خبر ده چې دلته وی چې نبی علیه السلام ویل چې ویل کوي، موږ ورته ویل ته په موږ ډارېږې، موږ 1500 کسان یو، خو صحابي بیا موږ وروسته په ابتلا کې واقع شو، لمونځ به مو پټ کو،
دا بیا څه وخت و؟ یا وایي د حضرت عثمان صاحب د خلافت په آخر وخت کې د یو علاقې امیر ولید ابن عقبه ابن ولید دغه لمونځ ډېر ځنډاوه. نو بعضې خلکو به لمونځ خپل وخت کې په کور کې وکړو، بیا به د مجبوریت نه په دبسې دواري بیا کوه ته ډارېده. یا وایي د حضرت عثمان صاحب په خپل چې پر اوس مخکې مو وویلې چې د ابتدا د حال کې نبی علیه السلام د صدیق اکبر د حضرت عمر د قصر لمونځ و، په آخر وخت کې د صدارت د خلافت خو د ده قصر و، وروسته چې څلور شروع کړه هغه صحابه او تابعینو مسله ورته معلومه، خو دلته به د مجبوریت نه د ډاره په دپسې بیا لمونځ کوه. نو دا ابتلاوې راځي. خو دومره خبر دا ده چې دلته وي 1500، دا بل روایت کې وي 600 نه تر اوسه پورې تعرض ده. نو یو تطبیق خو دا ده چې دا احصایات څو وارې شوې ده، په یو وخت کې نه ده شوې. یو وخت کې خلک کم و 600 نه تر اوسه پورې، یو وخت کې 1500. چا یې تطبیق داسې کړی ده چې 600 یې چې ښوولي دي صرف رجال مقاتله یې ښوولي دي، 200 پورې خبره چې راغلی صرف رجال ولو که غیر مقاتله یعنې سپینګیري وي پکې 1500 چې ښوولي دي نر او ښځې کنکي او غټې ټولې حساب کړي دي. نو تطبیق ممکن ده، خو خبر په دې کې ده چې احصایه راغلی د شمېر راغلی ده، نو شمېر امیر د مسلمانانو د دا لیکي. باب ان الله لا يؤيد الدين بالرجل الفاجر به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي الزهري قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ابي الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الاسلام هذا من اهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلال رضي الله عنه فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. د دغه دین تایید په رجل فاجر کېږي. دلته څو شیان راځي. یو د امارت په مسله کې مخکې موږ تاسو ویلي وو چې د امیر فسق ته به نه ګورې، حکم ته به ګورې. الجهاد مازن الی یوم القیامه کې په یغ ځای کې چې موږ تاسو ویلي وو، آسانو په باب کې مو چې ویلي وو چې په نواسی و د دې کې خیر ده تر قیامت. نو که فاجر امیر ده او د جهاد کار کوي، د اسلام نه دفاع کوي، خدای پاک د دین کار د فاجر نه هم اخلي. په دغه کې اطاعت کوه، معصیو کې مه کوه، خو په دغه کې اطاعت کوه. یوه معنا وایي دغه حکم تر معلومیږي. دومه خبر ده چې د مشرکینو نه د کفارو نه معاونت اخیستل په جهاد کې روا ده که نه؟ نو بعضې ائمه وی چې نه. ولې یو سړی راغی حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویې چې ما ته اجازه ده چې زه دا جنګ ته شریک شم جهاد ته؟ ده ورته ویل ایمان دې راوړی؟ وایي نه. نو نبی علیه السلام ورته ویل چې زه په مشرک باندې معاونت نه حاصلوم. ایمان راوړه بیا په جهاد کې داخل شریک شه کنې نه. دغه نه معلومیږي چې ممانعت. لیکن احناف چې د مشرک نه مدد اخیستل جائز ده، اگر که مشروط ده جائز ده، خو په دریو شرطو باندې جائز ده. ولې؟ د بني قریظه سره جنګ چې کېدو د بین قینقاع د یهودو نه نبی علیه السلام معاونت وغوښت. د مکې معظمې د فتح نه بعد چې د حنین پر باندې تله، صفوان ابن امیه ایمان لا نه و راوړی، خو د جنگ اجازه نبی علیه السلام وکړه، معاونت یې تر وغوښت، سل زغر یې راوړي، نور سامانونه یې راوړه، مجاهدینو ته یې ورکړه. تایید د مشرک نه حاصل شوی، اسلام بیا وروسته راوړ. دلته په دغه جنګ کې د قزمان واقعه چې بار بار موږ تاسې ذکر کړه، د جنګېدو کفار یې وژل، خو آخر کې خودکشي وکړه. نبی علیه السلام مخکې لا پیشنګویي کړې وه چې دی جهنمي ده. د مشرکینو نه مدد اخیستل جایز ده، خو په دریو شرطو. اول ده چې هغه مشرکین به مخلصانه تعلق د مسلمانانو سره مخکې نه لري، که دوستۍ تعلق شته، اخلاص معلوم ده. نو بیا که د بل فریق د کفارو سره جنگ راغی او دغه مخلص، هغه مخلص دا معنا چې په تعلق کې، په ذمه کې، په دغو کې خیانتونه نه دي کړي،
مسلمانانو سره دغه مدد ته د دغه نه غوښته شي. یو دوم دا چې مدد د دوی نه غوښتل کېږي په دې شرط چې حاجت وي دی ته، که بغیر د دوی نه حاجت پوره کېدو بیا د دوی نه معاونت نشته. دریم دا دغه کفار مشرکین چې په مجاهدین چې د ځان سره بیایي د عدد په لحاظ به تر مسلمانانو نه کم وي، چې دا خطر بیانوي چې دوی په خپله کودتا وکړي هلته بیا په مسلمانانو باندې غلبه حاصله کړي. په دغه درې شرطو باندې د دوی نه معاونت حاصلول دا جائز دي. خو آخري خبره به دا وکړو چې دغه حدیث مبارک په تقاضا باندې سړی دې په خپل عمل باندې دوکه کېږي نه چې زه ملا یم په درس لګیا یم، زه مجاهد یم په جهاد لګیا یم، زه نو جنتي یم. ولې د دین کار خدای دې په اجر نه اخلي. سړی به جوړېږي مدرسه، خدای نه خسته خپله به جهنم ته په روان وي، هلته د دین کار کېږي، د خدای طالبان علم کې حاصلوي. سړی به امیر د مجاهدینو جهاد ته به خلک سوقي، د جهاد غټ کارونه به کېږي، هغه به جنت ګټي، د به نیت خراب وي، نور مشکلات به پکې موجود وي، هغه به جهنم په لوري ځي. خاتمې هم نه دي معلومې. وایي اعتماد به څوک په خپل عمل باندې نه کوي. خوف انسان سره وي، داسې نه په خپل عمل به بار بار ګوري، داسې نه چې د دین په کار لګیا یم او په خپله د دین نه لرې یم. خدای به د دین کار رانه اخلي، د دین کار خو خدای د په اجر نه هم اخلي. حتی د مشرک نه هم اخیستی ده، ګورئ د مشرک نه هم اخیستی ده، د فاسق په اجر نه هم اخیستی ده. دین کار خلک او خدای پاک اخلي د هر چا نه. په دغه به عجب وایي سړي ته نه پیدا کېږي چې بس ما ګټل. باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو به. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد رضي الله عنه فأصيبه، ثم أخذها جعفر رضي الله عنه فأصيبه، ثم أخذها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأصيبه، ثم أخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه من غير إمرة ففتح عليه. وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا، قال وإن عليه لتذرفان. مجاهدین چې روانېږي، امیر عامه به د دغه مجاهدینو دپاره د امیر انتخاب کوي. د ده خوا نه چې روانېږي د امیر انتخاب به دی ورته کوي. خو که هلته داسې پیښه شو چې امیر شهید شو، بل څوک د امارت کار بې د دې نه چې د امارت اسلامي نه د حکومت د طرف نه دی نه د منتخب شوی، دی په خپله ځان امیر جوړوی شي که نه، نو دی دا ثابتوي چې او جوړوی شي، خو به شرط چې د مجاهدینو په دې اتفاق وي. د موطئ په جنګ کې حضرت پیغمبر علیه السلام چې مجاهدین لیږل، نو ترتیبوار درې امیران ورته مقرر کړ چې د تاسې امیر به زید بن ثابت رضی الله عنه وي. که هغه شهید شو بیا به حضرت جعفر رضی الله عنه وي. که هغه شهید شو بیا به حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وي. که هغه شهید شو بیا تاسې چې په چا اتفاق راغی. کله چې د موطئ جنګ شو، هلته هغه درې یکې بعد دیګرې شهیدان شو. ما درته هلته مسله ویلې وه، کشف النبوت. پیغمبر علیه السلام په منبر ناست خپل ملګري په موطئ کې د تبوک سره هلته ولیده، هغه شهیدان هم ولیده، او د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې، حال یې ورکړو صحابه ته. کشف النبوت سره هغه حال ولید هغه ځای، او ویل چې حضرت زید شهید شو، بیا جنډه حضرت جعفر واخیسته، حضرت جعفر شهید شو، بیا جنډه حضرت عبدالله ابن رواحه واخیسته، هغه شهید شو، بیا جنډه واخیسته اسد من اسد اسد الله، دیغه په لاس خدای پاک فتح راوسته، سیف من سیف الله، حضرت خالد ابن ولید. اوس خالد ابن ولید حضرت نبی علیه السلام نو ورته امیر کړی، خو امیران شهیدان شو، اتفاق په ده راغی، ده دا کار سنبال کو، شرعي لحاظ باندې ممانعت نشته. د نزاع په صورت کې به په خپل سر باندې څوک هغه نه کېږي چې نیمه یوه ډله او بیا مسلمانان په خپل منځو کې جنګونه ذاتي سره شروع کړي. تأمر بغیر امیر دا جایز ده، خو به شرط اتفاق. بس ته سبق ما دا